السلام علیکم. افریقي چې دوه ملکان چې هغه چې یو کینیا و او بل تنزانیا، دغه چې د امریکې سفارتخانې وي او دغه چې دماکې وسلې، یعنی دغه دماکو تعلق پاکستان سره څرنګه و، دغه صورتحال زه اوس تاسو سره په ویډیو کې شیر کوم. یعنی 7 اگست په 1998 چې افریقي چې دوه ملکان چې هغه چې یو کینیا و او بل تنزانیا، سباور په ټیم باندې د امریکې سفارتخانو چې دماکې وسلې یعنی بارودو یو ډک ټرک دغه سفارتخانو ته وروایو او دا د ملبې یو ډیر جوړ شو. یعنی دغه دماکو چې 200 کسان الته په موقع باندې جان بخښلو او امریکای د 4 غنټو آباده دغه الزام دا د القاعده او د ایغه سربراه اسامه بن لادن باندې ولګاو. یعنی اسامه بن لادن د امریکای په یک ټیم باندې ټولي دنیا په مخ کې یو غټ دشمن جوړ شو. یعنی په یک ټیم باندې دا اسامه بن لادن چیرته وو، امریکای ته دا پته وه چې دای په افغانستان کې دا او دای دی په طالبانو حفاظت چې دا. نو یک ټیم باندې طالبانو حکومت دا پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو تسلیم کړه. نو دا هغه لمحه وه چې پاکستان د انټرنیشنل سطح باندې د دغه مسایلو شکار جوړ شو. نو امریکای ته دا پته وه چې د کوم کس دماکو چې شامل وو، یعنی دا کس په پاکستان چې دا او دای دا کوشش کوي چې زه افغانستان ته واوړم. یعنی چې دای پاکستان ته راغلی و نو د جعلي پاسپورت استعمال کړی و، نو دا کوشش کاو چې زه افغانستان ته واوړم. نو دا چې کوم د پاکستان خفیه ادارو دا کس ونیوای او د تعلق سعودي عرب سره و او د نام چې کوم دا صادق اویدا نومیده. نو پاکستان دا کس ونیوای او دا یې کینیا ته حواله کړ ځکه چې دماکې په کینیا چې سلې وې. نو په یک ټیم باندې پاکستان امریکای سره مدد کړی او کل عام یې کړی. نو امریکای دا مطالبه وه چې تاسو اسامه بن لادن دا مشتراکو او طالبانو داسې نه کول. نو امریکای د دغه خلاف سخت اکشن واخیسته. نو 20 اگست په 1998 چې دی امریکای د افغانستان او سودان باندې حمله وکړي او خپل کروز میزایلونه د دغه خلاف استعمال کړو. نو دا کروز میزایلونه دا په پاکستان باندې تیردل، یعنی دو ټارګټ افغانستان وو او سودان وو. نو دغه چې میزایلونه دا د پاکستان حدودو چې هم واچیدل. نو پاکستان دغه میزایلونه جان سره چیشلو او وینیولل. امریکای دا مطالبه وه چې ته ماته خپل میزایلونه واپس کا، خو پاکستان دا ورته واپس کول نه. نو پاکستان دغه ابعاده بیا بابر میزایلونه هم جوړ کړو او دا داسې میزایل وو چې د به اټم بم جان سره وړو. نو امریکای او پاکستان تعلقات په دغه ټیم باندې بیا سره خراب شلو. نو دغه بنیادی وجه وه چې دغه له وجې نه دی امریکای او پاکستان تعلقات سره خراب شلي وو. نو تاسو موږ ملاقات په یو نوې ویډیو کې کېږي. السلام علیکم.